ظالمت ویټه د ډومبکه شروع ده همداسې کار کوم زه واپس کېږم نو تا خو مې څه کار نشته که نه خو زما دا دنیا آباده ده ښه نه موږ ته صبر وکړه ته راځه ورځو چې دا څه قصه ته راځه لویه خون خرابه شروع ده ایو که د اور بسلې خو چې دا بل د کټ خپه څوک ده او که نه ته راځه که سای جهات چې لږ شانتې به وخوځو نشي خوځېدی لکه دا خو د قسطنو دي دا دې ووایه موږ خو زړه وویستو دلته یې ډله ډومبکه راغښتې دی او دا څوک دی دا د پنډۍ نه راغلی دا زما رور وی راغه ډینټانک دی مقه دی که نه هلکه ته راوخېږه بل راخو دې خوا راځه که زه روسیتوم به صبر وکړه ایا دا خو ډینټانک دی خلک چې رالي او د قسطنو ټوپکې پنډالې بسلې راوړې موږ خو یې پیړه وویستو وی قدرته تاسو هلکه دلته سره لوبې کولې هسې لوبې هم کولې نو یو ګوره لوبې خو کوې خدای ظالمانو دوی ته راسم ټوپکې رالې په یو پټي باندې ورشي او هغه ځای کې مولې دي هغه وپېړو کو پټیو د مولو دی د ګازرو د کوروان یې راځئ بل ګازر او مولې یو شي دي راځئ چې ودو راځئ دا د لاس ونیسه که نه راځه وګو چې ته وې راځه ګلخانه راشه سمه غټه ګازره ده ته خو را پرېوتې ګازر هم راونسکل او درې میله سانټه هم واړوله دې خو وی ګازره داسې په قرار روباسه ګوره ورته ښه داسې ټوله وړه ده او که ستا لپاره ټیک ته ځه ژر راځه دې خوا نورې وباسو راځه هله دا ګازر ستاسو د پلار دي دې کې چاپوس ما کار کول ستاسو پلار راغلی وی کاکا امه زمونږ د پلار خو نه دي خو دا ماته دوي دا زما د ترې زمونږ ځکه رالو دا دروغ دي اته دروغ نه پوښتنې رښتیا دي دا چا دي دوی که نه دوی که نه کاکا خفه کېږه مونږ مې واپس کېدو ښه ونیسه ولا سالم خطيتي راسها قد الغار كذا انا نوجدك انا خفيض وجهك وي ولا منك جبا منك یا جینې دا زاروالي مو یو خدایه پاکه چته وکه شوې ده بیا دې څه نارې شروع کړې دي څه چل دی نارې به نه وامه یم اوږې شم یو ډېر په حقه د خدای ظالمي اوکې شوې اوس هم ورغلی ومه پیټۍ نه مې سر پورته کړو دوړه وړه پکې نشته دی وږی شوې د خدای داسې زامن راکړي که نه چې دواړه سادهګان دي او د دغې خاندان غلامي به زه ټول عمر کومه ای په سادهګان ښه دي دغه بدماشانو ته شوې وې بیا به هم څه کولې دا چې په امن کې وخت تېری دا د له خدای سادهګان درکړي بدماشان نه اوې ړه مه خوره دا پټي د چا هم نه کېږي د هغوی نه به هم پاتې څنګه چې موږ نه په زور واخېستله د دوی نه به هم پاتې بېغمه شه پوره شل کاله وشو که نه چې تر کومې دوی مانه هغه ځمکه اخېستې ده که نه او هغه کور او هغه بنګله او تر هغې وخت نه زه غلامي کومه نو انشاءالله خدای به یې تباه کوي که خیر وي دا غلامي نه ده په موږ خپل حیا ګرانه ده چې څوک ځان بې شرمه کړي بدماشي اسانه ده ځان شرمول ګران دي بس الله ته اسانه ده او انشاءالله چې خدای به یې پاتې کوي که خیر وي ورکه که نه سپي در پسې ده ما ته خو لار پرېږده که نه که ټیکا راکړه شاته راځه خېږه نشته شپې راځه وی ورکه شاته
خدای ظالمه پاکه خدای ظالمه خوږی کنه کېنه بچي دا ته وایه کنه د ګلولي دا زامن هم څه لپاره راوستل وایم دا ګلولي پرېږده عمرا خان زمیندار نه دی موږ ګازرې ویستې که نه غرمېرې پټې کې او موږ پسې سپې راپسې که ویم والو ها دغه زمیندار نوم دا ځي او وایم بچې ما ته وګوره دا پټي نه دي او دا ځمکې دا زما د پلار وې وایم ګوهرجان پېژنې زویه وایم د هغه پلار چې کله زما پلار وویشته که نه نو په زور باندې ځان پسې ځمکه ولیکله خو دا خو د خدای اسلم سره خو کړي چې موږ یې دا کور راکړو موږ یې راوستو دا جی ګله خبره داسې ده که نه چې څنګه مونږ ګازرې رښتې به دا دواړې نښتې وي او ډله ډومبکه شروع وه خو څنګه زرولي شاولي او دا ته وایه کنه چې دوی نومونه څه دي دا اطلق دی او دا مطلق دی اله پروازیګاره یو اطلق دی او بل مطلق دی اله زویه دا ته وایه کنه چې پلار دې څنګه یې زه خو بس ښیمه زویه خیر دی تاسو دواړه ورچې په دې باندې لوبې کوئ ها هغلته ګوډیانې کوئ شابه هغه ځای کې ګوډیانې کوئ شابه په خپل هغه بالو دی ځان خو مې نه کړي زویه ښه زه یې ښه بس دا الله ورکړه دا الله ورکړه زه دله بیا چی په خومه زه یې او مونږ خو څه وکړو بیبي بچې ټولې له په خومه که نه او دا واړه ماشومان ځان څه مه ګرځوئ چېرته ګاډی به د نه ووایي نه دا د ګاډي په بانټ کې لاندې وځي هغه صحیح ده بچه ګاډی مګاډی ونه کوي زه وایم که نه مې ګوهر خان سوال جواب کړی چې بیا راته څه وایي بس بیا به څه وایي ما که خدمتونه به ټول عمر به یې کوو نو به ټول عمر به دا جګوله ته دوی دا خدمتونه کوي دا خو ډېره بده خبره ده به چاته راله بل کار جوړ کړو نه کړو دا رمیش بیا که بل کار شروع کوم که نه نو څنګه عمل چې زما پلار سره کړی و که نه دغه به مونږ غونډه سره وکړي یا بچې څو پورې په نصیب کې لیکلي و دا سختې هغه به تېرې کړو او بیا الله شته دی ښې ورځې به خدای راولي خیر دی زه وایم چی په بیا خومه بټې ورشه شابه دا جګوله ورشه خدای دې خیر کړي راشه بسریا او تق متق دی خو نه ده کټه اره لوبې دلته کوو اره یا خدایا پاکه ځان نم کارونه کوه او د خانانو خدمتونه هم کوه دریم تنور ډوډۍ ده چې په خومې خدایا پاکه موږ د دې پرتو خدمتونو نه په خیر خلاص کړي دا ته وایه بسریا چې ستا دې ګوډۍ څه نوم دی دا مینا ګوله دا استاد دی الله نازو بس ځان ته هم دا دواړه واده کړه چې جینکۍ خو ستاسو لپاره غاړه نه ږدي غاړه نږدې خو زه به ورسره واده کوم او ته زه به ځان له جینۍ کوم دا یې به څوک در کوي او د ما دې رول نه وکړي دا زرولي نه دا ورته وګوره داسې کار وکړه به تاسو علي اوس ومنه دا ځوان ته ډنډونه به چا زیات ډنډونه ویسته هغه له به زه جینۍ ګورم ډنډونه باسې شابه داسې هغه داسې چا پکې ډېر ویستلې داسې شابه راشه دواړو مقابله زه به شمېرم ښه شابه 1 2 3 start شابه 1 2 بسري 3 4 چې کوم به ګټي 6 7 8 9 10 شل به پوره کوې 11 12 ګیر دي ښه کسانو یا بچو دا پردي بچي مړه کړه پاتې تاسو خو لیوني دا والې لوبې پې کوئ دا ورته وګوره په دې باندې لوبې کوي ها دلته چېړ راوړم داسې لوبې خلک نه کوي اوس به تې څه وباسئ دا یو نه بیبي دا دی هغه ته وګوره مرغۍ بچی د دې ځای کې څاټ ختې ده اوس به یو ټک وکړي غریبیه جی افنداسي دې راغوښتې دي او جی راغوستې مې حجره کې ناسته خانه خان سلام علیکم وعلیکم السلام خانم دا سوال جواب کړو زه بیا شم خیر دی دې غوره شه حاجي دا راته ووایه که نه حاجي ښه چې زمینداري نشي کولی نو سپا راته ووایه ستا د لاسه خو زما ټول پټي شړ شو تباه شو وایم یاره جي شل کاله مې زمینداري وکړه که نه خو اوس ته کمزور شم ګزاره سره کوې که نه جي نو ته څنګه کمزور کېږې ډوډۍ چای کپړې خو زما را کوره تاله درځي که نه او په کور کې چې را دوه غویان ناست دي نو هغه راوله هغوی به زمینداري کوي وایم جي کو په خدای دې باور کېږي که نه نو په ما مه کوې جي غویان د څه خبرې ما که نه غویان څه کوي جي قربانیه هغه زامن دی راته یادوي
یم خانان ښه وي خو چې دا لنګې راکاږي که نه دوی خولې کوي ډوکې ورکوي یاره خانو کمزوري دي که نه هغه سادهګان دي جي ګزاره وکړئ جي که نه دا کار روزګار نه دي جي ډېر مکر مه کوه باته بل په دې خبرو کار راځي یو خبره مې وره یو وارننګ بیا در پوندله خو که د دې نه پس نه ما در په ټول نقصان نه کړې که نه نو ما د خودي و چې د کوره داسې په هوا وباسم یاره جي تا به په خدای به چې دا ظلم مه کوئ جي زما خو واړه بس ډېر مکر مه کوه که ستا واړه واړه بچي دي او واړه واړه هغه چوبان نه وله دلته موږ له زمینداري کوي که نه او کور ناستې تیاره خوري دا کور خو ما اشرف خان نه کړی چپ 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 ته ما ته اشرف خان نوم وانلې ما دې خدای و چې دا ژبه د نه پرېږدم او د سپو ته واچوم وځه وځه خدای دې تباه و برباد کا وره یا خدایا پاکه ټوله شپه مې وجود خوږېږي پښو مې دړي او سهار کې بیا د دې خانانو خدمتونه یا خدایا پاکه ته زموږ په بچو په موږ رحم وکړي یا الله په موږ غریبانانو ورحمي او یا قرآن مرګ راکړي چې د دې دنیا نه پایا کې اوس خط چې باقي بې عزته کېږي یاره زوی په دې څه کوي ګوره هغه خان بیا خوی ښه نه دي بېګا هم وایي په ما چې ګورې چیرل مې ورسره کړي ګورې دا راکړې په دا راکړه او تاسو څه کوئ مونږ هم خان نه راځي که نه زه ګورې ته ګورې په ارام کښېنې ګورې ښه او په د خوی نه ډېر تریخ دی ګورې صحیح ده وي کوترې دي نه ګوري نه ګوري کوم ده وتښتېده کوم ده خان یې ونیو یعنې ظالمه سم نه وي دا پټه ارمانه جی هغه چرته تیار کړی دی اوکې جی داسې مې تیار کړی چې خلک په یاد ساتي او که د پاتې مړه نه ولي نه خلک په یاد ساتي ها بې غم نشته صحیح خبره وړه ولې جي ته څوک یې یا کاکا مې پلار دی خدای دې بې خو باسه او دام سره دا به جي روډ دی یاره ټول شرمونه را یو ځای شوي ما خو جي څه پټ کړي نه دي دا ښه ټکې سم مسنې بغیر د کمترې نه والته نیته والته په چیرې وته خدای مې بیخ تغلو باسه ته کښېنه یاره ما ودې نه دي ویلي کاکا ته خان یې نه زه خان نه یم زه غریب یم ښه دي ښه هر خان دی دغه پلار دی نه دی توته وره دا مخې چې خوړلې هندسې دې خو راشه دا پاسه وه او ته دې خو راشه پاسه یم یاره جي لاندې کوشه دا د خانانو دی لاندې کښېنه یم بیا شاولي مور پسې جي راغلی یم د شاولي مور بس او راغلی بیا و. معلوم بیا خو را سپلی پلاک دی که او بیا ماله لږ زور وکړه یم یاره جي د زامنو مخکې مې خو له خیال ساتې که نه جي وره دې په عزت کېږي د بچو مخکې مې له خیال ساته شابه غریب سړی ډېر خوله چینو وینګه کومه شابه زر زور کوه سم زور ورکړه تا څه زور کې خدای مې بېخته اسمونه وباسه یې خو باسه کمزوري شوې بس هر وخت ګیلې مېلې هم شروع کړې سم زور کوه سم څنګه لکان وخه اسم تیار کړی دی حاجي تیار دی خاله دا خو بوډا دی او بیا زما یاده دومره سپک ورته مه ګوره داسې کار وکړه ما ته دلته کې وکیله جوړېږه ما د سواد مېلمانه مې را روان دي شبه هغه پخري ورته زر وکړه شبه سیده خان په خیر دی کمزوری دی دومره ظلم پې مه کوئ د ظلم کار سبب نسکوره شي بره یو خو تاسو نسمونه او مخ په سترګو کې کېوښي ورشه خپل کار وکړه دماغ هله مه خرابوه غریبه پرېږه دا شبه سیده خان پیش او کار پیش ځه دا راته ووایې خان تحصیله دې ځله خو به ستا بېخو پیسې کړي که نه یم یاره جي پنځه شپږ ورځې باران شوی جي ویم غونډه څخه شوې ده پاسه خدای دې تباه و برباد کا ستا د لاسه خو زه ذلیل شوم کله ستا سستي کله بارانونه کله څه مله دا څري را پاسه غریبانان خو یو خو بې غیرته نه یو د دوی خدمتونه موږ نور نه کوو ښه د دې به الله پاک تپوس کوي خان یم الله پاک رحمان او رحیم دی خو قهار او جبار هم دی د دې تپوس به نه کېږي وزې تاسو ما ته رقم د نسبرګان نالې د دې تپوس په ده نه کېږي غم مه کوه
د بچو د پاره دا سخت خلک تیری او د دې اجر برته هلته الله درکړي بېغمه شه اسلام خان یې ورځو که نه هغه څه پیسې یې وکړي هغه دې ناست دي دا جګوله راځه راځئ هلکه دا خان تحصیل کاکا را روان نه دی او کنه نه کرا خطا دي خدای دې خیر کړي داسې څه غمزده دی څه پریشاني ورته پېښه شوې ده السلام علیکم وعلیکم سلام خان تحصیل کاکا په خیر علي څنګه هلکې څنګه ترورې بچې سلام خیر دی څنګه لوبه الله دې نیک عمله. څنګه اسلام خان خیر خیر دی بالکل دی. شکر دی یا ما خیر چته دی ها هغه خرجان نور دی ها یا ملت یې عمله کړه او د کور یې وشړلو دا چل څه شوی دی بس هماغه د پټو کیسه نو نو د پټو قصه نو پټې خو تا له ما درکړې دی که نه یا خو تا نه مني چې تا نوم یې ورته واغېستو لته یې نه وښکلي ها لکه لته یې د نو ویستا حاجي مونږ سره ډېر ظلم وکړو پیش وي د دې بدلې به د خدای پاک والي زه تاسو کور ته ځئ او زه نن ورځم نن او د دې ګوهري نه به تپوس کوم الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله الله دې نیک عمله کړه بچې الله زه پاک لامل شه ګوهري ته ګوره را کوشه ګوهریا هلکه دا ماته ووایاست که بیا چې دا خان تحصیل ما را پټي نه وشړو دا څنګه واپس راوسته ګوهریا یو خبره د ما په کولو غوږونو واوره دا جایداد نیم زما دی او نیم ستا دی وره نیم ستا دی او نیم زما دی دا خبره خو دې سر نه وباسه دا ټول هر څه زما دی کو زما زړه غواړي خو در به کړم او کوړه مې نه غواړي نو خانې خپله لار نیسه ګوره ګوهریا خان تحصیل زمونږ زمیدار دی زمیدار ما راوستېدو او ته منې که او زه ګورو به نو بیا وره اسلمیا سبا به زه پټي ته درځم دا خان تحصیل او د ده را بجي به زه را پټي نه بار وباسم او بیا زه ګورم ستا زور چې ته زما څه کولی شي هغه ځای اوبه لاړې بند که بند که دې خو اوبه روانې شو ښه پټۍ به اوس اوبه شي ما راکړه ما راکړه ما ته ښکاري دې خو راوړه هغه ما حاجي ګوله ډالم مخکې شه به زرولي او شاولي راځئ بس دې کې سړیا ما دا جګوله هغه دوه باڼو مې اوبه ور پرېښودې بیا هم د سړي زوی غټ کار دې وکړو او به خانان پکې لا بیا هم وي دوی د کار نه دي بیا مې بیا دا خانان چې ټوله ورځ په شا وګرځی که نه نو بیا څه وایي خبرې وایي ستړي دې کړم ډول څه ګورې دا خانان دي الله مې بې چیرې راوړه زه ښه چې دا خو راځه اچھا مې دلته راوړه بچو بیا دا دې غټ کار وکړو چې دا چیرې یې وړه اوی پیلې الله وای بچي بس مازغه مې کمزوري دی هغه رانه هېر شو یا بچو په دې سر په نمبر وڅکئ دا نه بس ما چې بس مې ځای نه څکم چې کور کې به اوس واپس را کور ته یو صحیح ده زه به پیالې دلته راوړم ښه بیا پیالې مې وړه بس کور ته به لاړ شو په خیال بیا هلته به اوس بسه وای الله وای دا بیا راغی تا ته ما نه ویله خان تحصیله چې دې پټي کې به خپل نیک دی بیا خان تا خو راته ویلو که نه خو اسلم خان وې زما پټېري او همدې که نه اسلم نه راټې پر سر چې ما درته وي نه وځه وځه ته څه نه غوري وځه منې غېږه نه بسې ودرېږه خان تحصیل کاکا ودرېږه دا ولې خان تحصیل کاکا بیا څه چل دی یو چل څه زویه فهم هغه ګوهرجان راغلی او دا پټي کې بیا منې کړو دی خوا ګوره چې زه ژوند یم هېڅ غمونه مه کوئ دا پټۍ ما تاسو له درکړې او تاسو به یې خورئ وش هغې ولادو چې تپوس وکړه هی ګوهریا تا ته ما شل پېرې دا خبره وکړه چې دې سړو له دا پټۍ ما ورکړې دي او دوی به پکې وي بیا وره اسلمیا زما دې غریبانانو سره څه دښمني نشته دا خو صرف ستا د قصد وباسم دا دې خوا ټوپک راکه دې خوا دا ټوپک د ګوهریا نن د پس نه رولي ختم
اوم کته زویا د ظلم امتحان ده یم زویا دا ځمکه زما د نیکه وه او زما پلار ته پاتې شوې وه خو زما پلار دوی په ظلم او په زیاتیا باندې ملک او ځان پسې ځمکه ولیکله اوري او د هغه ظلم پته دې مور ته لګي بچی دوی موږ سره ډېر ظلم کړی خو نن وګورئ هغه دی د دوی نه هم پاتې شوه بچی دا ځمکه به تاسو ته پاتې خو بچی ستاسو هم نه ده دا د هغه ذات ده چې دا جهان یې پیدا کړی بچی دا فاني دنیا ده دا د چا هم نه ده د هغه 2 ګزې ځمکه غم وکئ چې ورته به ځو دا زموږ نه دي هغه حقیقت ځای دی د هغې غم کول غواړي